ګرانو خلکو د جرګې ټي وي مرګرو دا وخت منګه د نادر خان لالا پیاز او د نورو مرګرو سره په ډاډه کې موجود یو زمونږ د کلی ډاډه چې زمونږ ثقافت ته ډاډه چونکې زمونږ د جوارو چې کله دا موسم شروع کیږي نو منګه دا لکان دغه راځي او په دې د پټو په خوا کې دا وږي ځان لپخی یعنی په پښتو ژبه کې منګه د پښتو په کلچر کې منګ د ډاډه وایو نو نن منګه چونکی د وګو فصل لګیدلې دی د وګو فصل لګیدلې دی او دغه دا پیلا ډاډه دا او تاسو دای نه زمونږ د وطن چې بهر کم مرګري دي هغه به خامخا د مسکی دا غوي د پاره منګه چې دینو دا دغه کړي چې یاره دا ډاډه دا هغه بم ډاډه داسي پخ کړي نو منګه وایو چې یاره دوی خو مسافر دي نو راشه دغه ډاډه دا یادونه ورته را دغه کو نادر خان لاله لګیا دی نادر خان لاله لګیا دی مونږ ته لګیو کو د دې وګینه بزانه خواګو او بس منګه یوازې ډاډه نه د دې ډاډې سره سره منګه ستاسو د پاره یو بل تنظیم هم کړی دی مونږ وایو چې یو طرف ته وږي پخېږي ډاډه پخېږي او بل طرف ته منګه ان شاء الله چې ستاسو د پاره د میوزیک هم دغه کړی دی نو تاسو ته پته را چې یو طرف ته ډاډه پخېږي او بل طرف ته د پښتو کلچر میوزیک غږیږي نو زما په خیال باندې ډېر خوند کوي نو راځئ چې منګه اوس د بل طرف ته واوړو چې مرګرو سره لږ هغې دغه کو راځئ جي دا دی وخت کې تاسو ګورئ میوزیک روان دی او ډاډ هم پخېږي نو زما په خیال باندې چې ډېر داسې ملګري به وي چې هغوی له به ډېر بیات مس کوي به خو چونکې دا زمونږ د پښتو کلچر دی منګه ډاډ هم پخو لګیا یو او هغې سره سره زمونږ میوزیک هم روان دی منګه ملګري راغونډ شوي یو او امید لرو چې ستاسو به دا پروګرام خوښ شي دا ستاسو د خوښې دپاره موږ دا پروګرام دغه کړی دی ډېر داسې ملګري دي چې هغوی په بار ملک کې میشته دي او د دې کلو سره تعلق ساتي د دې کلو خلک دی او دا ډاډې هغوی هم پخې کړي دي نو نن چونکې موږ ډاډې له راوتي یو ډېر ښکلی موسم دی ډېر زبردست ځای دی دا وخت تاسو ګورئ چې دغه چې دی دا نری نری ښه مزېدار میوزیک هم روان دی او تاسو ګورئ چې یاره دغه چې دی دا کتونکو دې وخت کې تاسو ګورئ چې اور لګېدلی دی او دغه پخېږي ډاډه ورته پخېږي او نادر خان لالا چې دی نو هغه دا والا نادر خان لالا یار دی او ډېر زبردست ماحول دی ډېر زبردست دغه جوړ دی ډاډه پخېږي لګیا دي او بل طرف ته چې دی نو هغه دروبو او پیاز چې کم دی نو زمونږ د میوزیک دغه خور کړی دی امید لرو چې تاسو به دې نه مزه اخلئ نو نادر خان لاله تاسو دا وږي پخوئ او موږ هغې طرف ته لږ دې ملګرو ته دغه کوو چا دغه وکړو ښه راځه راځئ کېنه یار راواړو در پزه خیال کوه خپله موبایل ته ښه بل ګرانو غوږو کتونکو دې وخت کې وګورئ تاسو زمونږ ملګري ناست دي چې دا پروګرام موږ خصوصي طور د مسافرو دپاره ځکه کوو چې مسافر د خپل وطن نه لرې دي دا ډاډې چې دي دا زمونږ د پښتو کلچر دی موږ دې وخت کې راوتي یو ملګرو سره چونکې د چوټۍ ورځ ده او زمونږ د جوارو فصل چې دی هغه تیار شوی دی نو په دې وجه باندې موږ اولنۍ ډاډ نن پخو نو تاسو یې نه موږ یو طرف ته د خپل پښتو کلچر د میوزیک نه مزه اخلو او بل طرف ته چې کم دی نو هغه ډاډ هم روانه ده پخېږي او دا به وخت په وخت باندې تاسو ته موږ انشاءالله دغه کوو دا پروګرام به هم کوو وږي به هم که خیري خورو
ستا د مینې د هزل گرفتار یم ستا د مینې لږ راواستوه ملهم زما د زخم په زړګي باندې پرهار یم ستا د مینې ستا د مخه به دا ټول مخونه زار کمای ګوره څومره وفادار یم ستا د مینې ښایسته ګل دی د پتنګ غونته ستی کړمای سوځېدلې په انګار یم ستا د مینې ستا کوڅه کې چې تېرېږي جنازه زما د مینې ستا کوڅه کې چې تېرېږي جنازه زما د مینې زړه په کور به هم د مینې جوړ شي جوړ شي غمبد دې نور جوړ شي جنازه بشي تیاره شي روانه به په لاره ټول یاران به مې جړېږي ته به هم جړې بې اختیاره جنازه بشي تیاره شي روانه به په لاره ټول یاران به مې جړېږي ته به هم جړې بې اختیار هر ساعت یادوه هېر نه کې په دعا کې هر ساعت یادوه هېر نه کې په دعا دود د شیخ چې مبارک کې نوی کور جوړ شي تور جوړ شي تور جوړ شي غمبد نور جوړ شي ستا کوڅه کې چې تېرېږي جنازه زما د مین ستا کوڅه کې چې تېرېږي جنازه زما د مین ستا د زړه په کور به هم د مینې تور جوړ شي تور جوړ شي تور جوړ شي غمبد نور جوړ شي حالات ځان کا دن اخیری او کا دیدان چې را مات دی خلشی په دست نازک بدن په حالات ځان کا دن اخیری او کا دیدان چې را مات دی خلشی په دست نازک بدن بے پروا را باندې تیر شا چې دی ډکی نشي سترګې بے پروا را باندې تیر شا چې دی ډکی نشي سترګې حسینه چې درته مینا کې پیغور جوړ شي تور جوړ شي تور جوړ شي غمبد نور جوړ شي تا کوڅه کې چې تېرېږي جنازه زما د مین ستا کوڅه کې چې تېرېږي جنازه زما د مین ستا د زړه په کور به هم د مینې تور جوړ شي تور جوړ شي تور جوړ شي غمبد نور جوړ شي